بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر یاسین یم، یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او غواړم چې د خپلو لیکچرو په امتداد باندې زموږ د مبحث چې کلینیکل نیورولوژي ده دوهم یونټ پیل کړو. په دې یونټ کې به موږ سټروک وایو او دغه رنګه د سټروک په تاریخي پس منظر باندې به یو څه رڼا واچو او دغه څخه علاوه د سټروک اقسام، دغه کلینیکي اعراض او علایم، همدارنګه خطري لاملونه او دغه د کمپلیکیشنو او خپله د سټروک په درملنې باندې به یو څو ټکي ور اضافه کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 450 قبل میلاد پیړیو کې څنګه چې سټروک چاته نه و معلوم، هایپوکریټس یوه نظریه وړاندې کړه. هغه خلک چې په دفعتاً کمزوري باندې اخته کېدل یا په فلج باندې اخته کېدل، هغو ته یې د اپوپلیکسي نوم ورکړی و او ځینې خلک بیا هغه ته د پلیسو نوم ورکړی و چې پلیسو خپله بیا په هینډ آف ګاډز، یعنې هغه خلک باندې په دې مرض په دې ناروغۍ باندې اخته کېدل، هغو ته یې پلیسو ناروغي وویل، یعنې دا خلک د هینډ آف ګاډ یعنې د خدای په لاس باندې دي، په دې مصیبت باندې اخته شوي دي. خو کله چې په 14 زېږدیز کال کې یو عالم چې و هغه د جیکب پیفر په نامه باندې دی، هغه په یو ناروغ کې اټوپسي عملیه اجرا کړه او ویل چې د هغه په دماغ کې وینه راټوله شوې ده او وروسته دوی د سټروک په سببي عامل باندې یو څه پوه شول. خو د سټروک تداوي تر 1995 کال څخه د مخه هیڅ خاصه درملنه یې نه وه موجود. خو کله چې په 1995 کې NINDS یعنې نیشنل انسټیټیوټ فار نیورولوجیکل ډیزیز اینډ سټروک چې دا خپله د NIH په واسطه سره تمویل کېدی، هغو بیا ډاکټرانو ته یعنې د ساینټسټانو ته یو فنډ په اختیار کې ورکړي چې د هغه تحقیقات سره هغه خلک چې په اسکیمیک سټروک باندې اخته وو هغو ته یې د TPA درمل ور تطبیق کړل چې په هغه سره دا ناروغان ښه شول او د هغه څخه وروسته د سټروک د ناروغۍ درملنه بیا په ترومبولایټیک دواو سره، یعنې هغه خلک چې په اسکیمیک سټروک باندې اخته وو د ترومبولایټیک دواو په واسطه سره د هغو درملنه پیل شوه. اوس یو څو تعریفاتو ته راځو. که چیرې موږ سټروک په ساینټیفیک ډول تعریف کړو، سټروک داسې تعریفېږي چې دا یو ناببره او متداوم د کلینیکي اعراض او علایم موجودیت چې هغه عموما عصبي کلینیکي اعراض او علایم په یو شخص کې په ناببره او په متداوم ډول سره رامنځته سي او دا خپله منشأ ویایي منشأ عموما په دماغ کې د دماغ د ویایي یا د ترومبوز له کبله یا د هغه رنګه د رپچر له کبله رامنځته سي او دا اعراض علایم تر 40 ساعته اضافه دوام کوي، دې ته سټروک ویل کېږي. که چیرې په ناروغانو کې ورته اعراض علایم رامنځته سي او د هغه وخت تر 40 ساعته کم وي، هغه ته TIA ویل کېږي. خو ډېر عاملونه شته چې موږ بیا سټروک اقسام بیا هغه مطابق باندې مطالعه کوو. سټروک بیا کېدای شي د لارج ویسل یا سمال ویسل له کبله هم رامنځته سي. اپیډیمیولوژي ته کې راسو، سټروک چې ده په نوره نړۍ کې خصوصا په چاینا کې دا د مړینې او لومړنی سبب دی، یعنې غټترین سبب د مړینې یا نمبر 1 کاز اف ډیث په نوره نړۍ کې خصوصا په چاینا کې شمیرل کېږي. خو په متحده ایالاتو کې دا د مړینې څلورم عمده لامل بلل کېږي. د دې انسیډنس د دې ناروغۍ تقریبا 750,000 کسان هر کال په یونایټډ سټیټ اف امریکا کې یعنې په متحده ایالاتو کې په سټروک باندې اخته کېږي او تقریبا 3 میلیونه کسان سروایورز چې د دې د سټروک د له کبله معافه شوي او په هغو کې یوه ډسیبلیټي هم موجوده وي په یونایټډ سټیټس کې اوس ژوند کوي. خصوصا سټروک په هغو خلکو کې چې د دې اقتصاد قوي، په هغو کې مخ په کمیدو ده، ځکه چې دا خلک د هغه اسبابو څخه استفاده کوي چې د دې صحت ورښه کوي، مثلا دوی د ورزش کوي، دغه رنګه هغه غذاوې چې صحت ته ډېر مضر وي د هغه څخه مخنیوی کوي. مګر په هغو خلکو چې د دې اقتصاد ډېر کښته یا ضعیف وي، په هغو خلکو کې د سټروک واقعیات مخ په ډېرېدو دی. دا یو کیدای شي اقتصادي منشأ ولري، همدارنګه د دې
عدم توانایي یا لاسرسی ونه لري د صحي خدماتو ته، دا هم د سټروک په رامنځته کېدو کې، د سټروک په واقعاتو کې زیات عمده رول لوبولی شي یا زیات عمده رول لري. دغه رنګه که چیرې موږ خطري لاملو ته راسو، یعنې هغه خلک چې هغه خطري یا خطر لاملونه یا سببونه چې په خلکو کې د سټروک واقعیت زیاتوي، هغه په دوه ډوله دي چې یو یې نن موډیفایبل دی او بل یې موډیفایبل دی. نن موډیفایبل هغه خطري لاملونه چې هغه د تغییر وړ نه وي، یعنې خلک نشي کولی چې هغه ته تغییر ورکړي، چې په هغه کې ایج یعنې عمر راځي، چې دا خپله د عمر په زیاتېدو سره د سټروک واقعات زیاتېږي. دغه رنګه جنس دی، جنس هم زیات رول لري، خصوصا د سټروک واقعات په نارینه‌وو کې نسبت په ښځینه‌وو ته ډېر دی. او خو مړینه چې ده یعنې د سټروک له کبله مرګ میر چې رامنځته کېږي په ښځو کې نسبت بیا نارینه‌وو ته زیات دی. دغه رنګه ریس هم د سټروک په رامنځته کېدلو کې رول لري، خصوصا افریکن امریکن او نسبت نورو ریسو ته یا نور نژادو ته د دې د سټروک واقعیت زیات دي. او بل نن موډیفایبل ریسک فیکټر چې دی هغه ډایبیټیز یعنې د شکرې ناروغي ده. هغه خلک چې د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، په هغو کې د سټروک رامنځته کېدل نسبت هغه خلکو ته چې په دې ناروغي باندې نه یې اخته 2 څخه بیا تر 4 چنده پورې زیات وي. دوم ریسک فیکټرونه یا د خطري لاملونه هغه موډیفایبل دي، یعنې کولی شو چې موږ دا لاملونه تغییر کړو، یعنې د منځه یوسو، خصوصا هغه خلک چې د وینې لوړ فشار ولري، په هغو کې د سټروک رامنځته کېدلو تقریبا 6 چنده زیاتېږي نسبت هغه خلک ته چې د نارمل بلډ پریشر لري. هغه خلک چې سګریټ څکوي، په هغو کې هم د سټروک واقعیات 2 چنده زیاتېږي، او د زړه ناروغۍ لرونکي کسانو کې 2 څخه تر 6 چنده د سټروک د واقعیاتو زیاتېدلو چانسونه شته. هغه خلک چې پرایر یعنې مخکنی ټي آی ای ولري 4 چنده، په هغو کې د سټروک واقعیاتو د رامنځته کېدلو چانسونه شته. دغه رنګه د کیروټیډ ډیزیز یعنې د غاړې د رګو ناروغي 2 چنده، او هایپرلیپیډیمیا الکول کنزمپشن د 1 څخه تر 2% پورې وبخښئ چنده پورې په ناروغانو کې د سټروک د رامنځته کېدلو خطرات ډېروي. که چیرې کلاسیفیکیشن آف سټروک ته راسو، یعنې د سټروک تقسیم بندي ته راسو، د سټروک بیا په 2 ډوله، په عمدتاً په 2 ډول باندې ویشل کېږي، چې یو یې هیموراجیک سټروک دی او بل یې اسکیمیک سټروک دی. یعنې هغه سټروک چې د اوعیې یا د یو رګ د رپچر له کبله په دماغ کې رامنځته کېږي، هغه ته هیموراجیک وایو، چې دا وینه د دماغ په ماده کې انتشار مومي، یعنې د دماغ په ماده کې لیدل کېږي، چې د هیموراجیک سټروک ویل کېږي. دوم اسکیمیک سټروک دی، یعنې د دماغ مادې ته یعنې ورونو ته د وینې د جریان د قطع کېدو له کبله رامنځته کېږي، د اسکیمیک سټروک وایي. تقریبا 80% سټروک چې دی هغه د اسکیمیک سټروک له کبله رامنځته کېږي، او 15% سټروک چې دی هغه د هیموراجیک سټروک له کبله رامنځته کېږي. هیموراجیک سټروک بیا په 2 ډوله باندې ویشل کېږي، چې یو یې پرانکیمل یعنې د دماغ په ماده کې د وینې جریان یا د وینې منتشرېدلو ته وایي، چې د رګو څخه ووځي یا د یو انسیډنټ یا د یو اکسیډنټ له کبله رامنځته شي. دوهم یې سب ارکنایډ یعنې د سب ارکنایډ سپیس کې د وینې راجمع کېدل، خصوصا د یو انیوریزم له کبله، یعنې د انیوریزم د رپچر له کبله رامنځته شي، هغه ته بیا هیموراجیک سټروک دوهم ډول یعنې سب ارکنایډ هیموراج ویل کېږي. او اسکیمیک سټروک چې دی هغه بیا په اویو پورې اړه لري. ځینې د لارډ ویسل اسکیمیک سټروک دی، چې یعنې غټو رګو د بندېدو له کبله یا د هغو کې د ترومبوز یا ایمبولای له کبله رامنځته کېږي، او بل د سمال ویسلز د اسکیمیا یا یو اکسیډنټ له کبله رامنځته کېږي. اوس به موږ هیموراجیک سټروک وایو. لکه مخکې چې ما وویل، هیموراجیک سټروک په 2 ډول باندې ویشل کېږي، چې یو یې برانکیمل سټروک دی، بل یې بیا سبارکنایډ سټروک دی، یعنې د وینې جریان خپله د دماغ په ماده کې هغه د برانکیمل ویل کېږي، سبارکنایډ بیا سبارکنایډ
سپیس کې د وینې جریان ته سبارکنایډل سټروک ویل کېږي. دا یو کیس دی. په دې کیس کې انټراسیربرل هیموراج یا پرنکیمل هیموراج دا د هیموراجیک سټروک هغه عمده برخه تشکیلوي. په دې کیس کې یو 50 کلن ناروغ ستاسو کلینیک ته راځي چې دی د کرونیک هایپرټنشن تاریخچه لري او د هایپرټنشن سره خاص توجه نه ده سوې. په تاریخچه کې دا ناروغ تاسو ته وایي چې په پرمختلونکي ډول سره د چپه طرف د کمزورتیا او همدارنګه د سردردي څخه ډیر زیات دی شاکې دی او کله چې تاسو ایگزامینیشن ورته اجرا کوئ د لیترجیک دی نکل ریجیډیټي یعنې د غاړه شخوالی لري. دغه رنګه د ناروغ سترګې دواړه راسته طرف ته کږې سوي دي او د چپه طرف هیمیپلیجیا لري. که چیرې تاسو په دې تصویر کې وګورئ تاسو دا معلومیږي چې یو سټي سکین دی. دا نن کانټراسټ سټي سکین دی او په دې سټي سکین کې تاسو په بارز ډول سره یوه خونریزي وینئ چې هغه انټرا پرنکیمل دی، یعنې د دماغ د دماغ په د مادې کې دا خونریزي صورت نیولی ده چې دې ته پرنکیمل هیمراج وایي چې د هغه له کبله نیورونونه خپله تغذیه نشي کولی او نیورونونه څنګه چې د دې ډېر پرون دي دغه ته ډېر دغه لري د کم خوني یا د وینې د جریان د کمېدو زیات هغه توانایي نه لري ژر د منځه ځي. نو په دې صورت سره ناروغان کې د سټروک له کبله یا د خونریزي له کبله په دې کې کلینیکي اعراض او علایم رامنځته کېږي چې هغه ته موږ د اکیوټ هیموراج له کبله سټروک رامنځته شوي هغه ته موږ اني سټروک وایو. خصوصا که چیرې تاسو په دې اټوپسي کې وګورئ ناروغانو کې به تاسې د خونریزي له کبله د وینې یوه حلقه وینئ چې دا په سنټر کې دی او شاوخوا یې هغه تاسې هغه ژېړ بخونده رنګ وینئ چې د یوه حلقې په شکل په دې کلاټ باندې راګرځېدلی دی چې دا خپله آیرن سټین دی. آیرن سټین خپله دا ډېر ټوکسیک دی او د نیورونو د مړینې سبب کېږي او نیورونونه له منځه وړي. دا بیا اولډ هیموراج دی، یعنې یو زړه خونریزي ده. د خونریزي څخه وروسته څو میاشتې تېرې شوي دي. تاسو په ناروغ کې وینئ چې هغه زړه خونریزي یې رشف شوې ده او په ناروغ کې یو کاویټي لیدل کېږي. دا په اټوپسي کې زیاتره په هغه خلکو چې د هیموراجیک سټروک ولري په هغو کې لیدل کېږي. دغه رنګه دا زیاتره خونریزیانې چې دي برعکس هغه خلک ته ډېر فکر کوي چې کیدای شي دا د لارډ ویسل د هیموراج له کبله وي، مګر دا هغسې نه ده. دا د سمال ویسل د پاتالوژي له کبله رامنځته کېږي. دا ویسلون یا دا ویر چې دي د دې قطر تقریبا 50 مایکرونه 50 مایکرونه تر 21 هم ډېر نازک دي. د هغو د پاتالوژي له کبله رامنځته کېږي ځکه چې دا یو خو ډېر نازک دی او بل دی ډېر زیات معوج دی. د دې معوجیت او همدارنګه د دې دا شکنند خاصیت دې ته دا دغه ورکوي چې په دې کې دې ژر وچې وي خصوصا په هایپرټنشن کې او په ناروغانو کې انټرا پرنکیمل هیموراج رامنځته کېږي. دوامه برخه یا دوام قسم د سټروک چې و هغه موږ ویل سبارکنایډ هیموراج و. دا عموما د یو انیوریزم د رپچر له کبله رامنځته کېږي. که په دې کیس کې تاسو وګورئ یو 22 کلنه مېرمن ده چې هغه هم د هایپرټنشن او د سموکینګ هسټري لري. دا ناروغ تاسو ته د شدیدې سردردي او همدارنګه د کوما په حالت کې راځي او دا شدیده سردردي داسې سردردي ده چې هېڅ کله یې مخکې تاریخچه په ناروغ کې نه وه. که چیرې تاسو په ناروغ کې وګورئ په افتالموسکوپ کې تاسو به په ناروغ په ریټینل هیموراج به ووینئ. ناروغ به مننجزمس لري. دغه رنګه په ناروغ کې به ناکل ریجیډیټي لیدل کېږي او نازیا ومیټینګ او انټراکرانیل هایپرټنشن به هم په ناروغانو کې وینئ. که چیرې تاسو په دې سټي سکین کې وګورئ دا هم یو نان کانټراسټ سټي سکین دی. تاسو به د وینې بهېدل یا خارجېدل په سبارکنایډ سپیس کې ووینئ. دا وینې په سبارکنایډ سپیس کې د وینې راوتل دي چې دې ته موږ خپله سبارکنایډ هیموراج ویل کېږي وایو او ویل کېږي. خصوصا دا مخکې ما چې وویل د سبارکنایډ هیموراج د یو انیوریزم له کبله رامنځته کېږي. انیوریزمونه په اویو کې خصوصا د یو ډیجنریشن له کبله چې د دې په متوسطه طبقه کې یو پاتالوژي رامنځته شوي یا ترومبوزز یا ارتروسکلروسز یا ډیجنریشن
نو د دې د میډیا طبقه همدارنګه د انټیما طبقه ډیجنریشن احتشا کوي او دغه څخه وروسته په ناروغانو کې دغه ضعیف نقطې له کبله کیدای شي د یو لوړ فشار په واسطه سره هغه ضعیفه نقطه خارجي خواته د باندې خواته خارجیږي او دا صرف یوه طبقه د فبروس طبقه لري چې هغه ته موږ ایربنټیشیا وایو او دارنګه یو انیوریزم منځته راځي. انیوریزم خصوصا په دماغ کې سرکل آف ویلس کې په عموما په انټیریور کمیونیکیټینګ ارټري کې ډېر لیدل کېږي، دغه څخه وروسته بیا په پوسټیریور کمیونیکیټینګ ارټریز کې او په دریم قدم کې بیا په د سریبرل د بیزلر ارټري په اپیکس کې ډېر زیات لیدل کېږي. که چیرې په دې شکل کې تاسې وګورئ دا د سباراکنویډ هیموراج دی، تاسې دغه په مابینځ کې یو انیریزم تاسو وینئ، یو ګردی شکل چې دا د خپله د سرکل آف ویلس د منځني قسمت یو پاوچ دی چې د باندې راوتلی دی، انیوریزم یې کړی دی او د هغه د رپچر له کارول تاسې د دماغ په سباراکنویډ سپیس کې د وینې راوتل وینئ. د انیوریزم ټریټمنټ یا درملنه په دې ډول کېږي، دا په دوو ډولو باندې کېږي چې اول ډول یې په د انیوریزم کې د ځینې کوایلونه وردننه کېږي او په دې کوایلو سره په انیوریزم ډکېږي. کله چې دا ډک شو وروسته یو څه وخته دغه خلاصه طبقه چې دا د انیوریزم ته چې کومه لاره ده دا د کلاټ په واسطه سره بندېږي او له منځه ځي. او دویمه طبقه یې بیا د اوپن سرجري په واسطه سره ده چې دا انیوریزم کلاب کېږي، یعنی هغه انیوریزم ته کلاپ ورواچي او هغه لاره بندېږي او د رپچر یا د انیوریزم د رپچر کېدو یا د چاودېدو مخه په آینده کې نیسي او د خونریزي خطرات ډېر وقایات او خطرې ډېر کمیږي.